شمار باندې شپږ یا 15 ورځې اختر ته پاتې دي. نو نن چې عموما دلته بازار لګېدلی دا د څاروو بازار لګېدلی چې تر څو خلک راشي دلته د قربانیو لپاره څاروي واخلي. خلک ولا نسبت بازار ته وګوري دا دومره زموږ ساتنه ته وګوري هېڅ شي نه ولا ولې 10,000 باندې مخکې هم دې مې خوشتي کې خو ډېر کم دي او مالونه خلکو ډېر قیمته خریدونه کړي دي او ټول تاوانیان دي. کال چې کوم مال 20,000 کېده او اوس هغه مال مونږ واخیسته په 15,000. دا علت څه شی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان هنداره یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ اوسېږئ. د خوږیاڼو اړوند کږې مېلې ته راغلي یو چېرته چې د دغه ځای کې د جمعې په ورځ عموما د جمعې په ورځ باندې یو بازار لګېږي. خو نننی بازار بیا د نورو بازارونو سره مختلف دی، یو څه تفاوت لري. هغه په دې معنا باندې تفاوت لري چې په شمار باندې شپږ یا 15 ورځې اختر ته پاتې دي. نو نن چې عموما دلته بازار لګېدلی دا د څاروو بازار لګېدلی چې تر څو خلک راشي دلته د قربانیو لپاره څاروي واخلي او هغه قرباني پې خپله ترسره کړي په اختر کې. خو بیا بازار چې څومره موږ ننداره کړو ومه کتلو نو داسې غټ مال پکې نشته. عموما واړه مالونه دي، واړه څاروي دي پکې خلکو راوستي د اخیستلو لپاره او بعضې خلک راغلي دي چې واخلي او بعضې خلک راغلي دي چې خرڅ کړي. نو ورځو د دوی په طرف باندې د دوی سره خبرې کوو، مرکې ورسره کوو چې دلته د مالونو سږکال چې دی ریټونه څنګه دي، تیز دي، ارزان دي، ګران دي، د تېر کال په نسبت باندې له موږ سره اوسه ډېرې ښه بسې څېرې دي پې اچولي دي چې خبره مې ناویانې دوی جوړې کړي. څنګه کوي نو دا خو زموږ د اختر دی لوی اختر را روان دی بې خیره پوه شو. خلک چې دی بې انصافي کوي، یو وري په سر 150 روپۍ افغانۍ اخلي، یا خرڅېږي یا نه خرڅېږي. پوه شو موږ جناپان چې خرڅ نه شي بېرته پیسې بېرته و بیا هم اخلي. نه پیسې چېرته راکوي، پیسې جوبو کې اچوي. نه نو تاسو خو په خاطر دې راوړئ چې دا دلته خرڅ شي. چې خرڅ شي هغې کې پیسې والي پروا نه کوي. چې خرڅ نه شي بیا نو چې خرڅ نه شي خو لارې پیسې دې موږ اوسوي که نه مال بېرته خپل کور ته بې پیسې اخلي او بس جوبونه ډاکوي. نور دې د خوارو د غریب غم ورسره نشته. زه خو خایم بیا مې یو خاورې ګډوم. داسې خلک شته چې چرګان راوړي دي هغې هم تاجري اخلي. مالونه خو یې څه کوي دغسې رقم ته مخلوق. تاسو تجاران استئ؟ موږ تجاران یاستو. موږ دلته تجاران یو. مال خرڅ شو خرڅ کني پیسې مو نه اخلي. موږ بېرته تش کوو. دا سبیل ما 15 راوستي قرار یې ولاړ دي. دا پیسې اخیستې رانه 190 روپۍ رانه اخیستې او مال ولاړ دی خرڅېږي نه. مطلب که دا مال خرڅ نه شو که چې بېرته وځي دا 190 روپۍ نه درکوئ؟ نه 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 دا دوی دا په لاکاو مالونه دي، په لاکاو. که دلته اوس خرڅ کړو د دې ځینې دوی په هغه سره کې جلال آباد والی د هغه نه په بیل اخلي چې تا مال اخیستی په منډۍ کې. پوه شو دغسې حال دی. انصاف نشته دی. نو بس ټولو هغسې کارونه دي. او دغه مال ته کوم مال وایي؟ دې ته کرغ مال وایي. کرغ مال. او دې ته کرغ مال وایي. او څنګه دي ریټونه یې؟ ریټونه خو ارزانه دي. مخکې چې ول مال داسې وړیا چې دی په هغې وخت کې د موږ په یادښت یعنې زه ډېر وړاکې یم یعنې په 10,000 کلدار هم کېدو، په 2,000 کلدار هم کېدو. اوس که په 10,000 افغانۍ هم څوک یې نه شي اخیستی. خلک غریب دي وروره. سبا ورځ نه موږ هم راوځو دا ټایم به موږ 10 12 14 ماله خرڅوو. اوس یو هم نشته خرڅ. دا څاروي څه په څو غوښتل شوی دی؟ دا رانه په 14,000 یوه میاشت مخکې شوی، اوس یې په 14 غواړي. څنګه یې ورکړمه؟ یو میاشت پې خرچه وشوله، مصرف یې وشو، هغه ساتنه هر څه پې وشولو پوه شوې. او دغه نه کوي، کار نه کوي. دا بازارونه ولې ټیټ شي؟ اصلي دا علت یې څه بازارونه دی؟ پیسې نشته. چې ټول بازار په روپۍ چې روپۍ نه وي ته به ډېره مننه. الله دې ورحمېږي. الله دې خدای دې ښه ریټ کې خرڅ. دا خدای دې وکړي. بخیر علي ورغلی کږې میله ده که نه؟ دا مال خرڅ لپاره اوس د اخترونو نه خلک لږ نیولی چې ونه تښتي. پام کوه چې نه ونه تښتي دې میله کې ولاکه بې پیدان کړي. رښتیا مو بار ډېر دی نن او د تېر په پرتله چې د بازار ګرم شوی دا مال منډۍ شته اوس شوې ده د جلال آباد خوا د دغو ولایتونو د خلک راځي او مالونه د تېر په پرتله ښه دي. دا هره جمعه هم داسې حال وي که نه؟ دغه جمعه لږ زیاته اختر هره جمعه هم داسې حال وي خو د اختر میله بیا انسان یو څه چې تر سره وږېږي ټول وړوکی مال دی. نه هره جمعه هم داسې وي. غټ مال چې دی غټ هم شته وړوکی. خو لکه د غټ مال په دغه وړوکی زیات فرق دی. وړوکی زیات د وړوکي مال خرید زیات دی او د غټ دومره بیا خلک نه بخرڅوي. وړوکی مال ټول سرلی دی فکر کوم که نه؟ تاسو به دغسې ریټ مو په جګې ښه ټیکه سیوه چې 14,000 روپۍ ریټ وکړي. 14,000 افغانۍ؟ ماشاءالله. نو دا خو یو نفر واخلي نو دومره دا قیمت دی.
عموما دغه ځای کې قیمت دي که نه ټول بازار نه ټول بازارونو کې د سرلوی ریټ چې ځکه چې د دې غوښه چې دا د موسم سره یخه ده او د نور مالونو د پسونو دي د دوی چې ګرمه ده څوک نه خوښوي څه موسم لږ ذره ګرم شوی دی موسم ګرم دی تر اوسه پورې خریدار راغلی دی ولې نه تقریبا څو پورې وغوښتی 15 کیلو پورې 15 او شپاړس تا ویلی دی دا خو دومره تفاوت نه و بس که فرق نشي بس بیا به دې خرڅی ډېره مننه خدای کې خرید د سلو لپاره راغلی که خرڅولو لپاره ښه څنګه داسې ډېر واړه مالونه راغلي میلې ته والا خو بس سخت کال داسې ښه غټ نه شوله که واښه نه و بارانونه نه و وچکالي نه نه هغسې مطلب نه دی لکه غواګانې غویان میښې دا شیان نه دي هغه ټول دا واړه څیرلي او میږې او دا شیان نه دي والا خو دغه خو دومره چا ساتلي نه و بل لارې بندې دي دغه نه دي راغلي ټول دا واړه مال د دې وطن خپله څنګه دي بازارونه څنګه دي والا ښه دی ګزاره کوي نه دومره ټیک دی نه ارزان دی دا سهار وروسته چې راغلی په څو وخته دی والا دا خو 8000 او دا 9000 غواړي مونږ لږ زره ها یعنې چې 10 نه کوي 10 روپۍ هم کم نه خرڅوي او قسم دې ورته کړی دی چې زه خو دې وکړم چې خرید کړي الله دې ایمان نصیب کړي تجارت کوئ که د کور مال دی نه مونږ خو راغلي یو چې دلته په میله کې د قرباني لپاره مال واخلو ها او دا قرباني ته شپږ ورځې پاتې مالونه ګران دي ارزانه دي الحمدلله مالونه ښه پوهیږي نه د ریټونه یې پروس کال په نسبت ښه دي ګزاره کوي پروسه کال په نسبت پروسه کال چې کوم مال 10000 کېده او اوس هغه مال مونږ واخیسته په 15000 دا علت څه شی و علت ولا مونږ هم نه پوهېږو نو اوس مونږ راغلو بازار ته ولیدو چې مال ډېر دی الحمدلله مال زیات دي ورځان دي او عموما کوم مال ډېر خرڅېږي په دغه میله کې تاسو خو ځئ راځئ د دې زیاستئ مونږ خو د دې ځای مونږ جلال آباد نه راغلي جلال آباد نه راغلي مخکې دې میلې ته کله د مال او پروسه کال راغلی و پروسه کال راغلی و پروس کال باندې یو څه بازار کتلی اوسي څه کال واړه مال نه ډېر خرڅېږي الحمدلله سکال مال هم ډېر دی او ګاک هم ډېر دی او ښایسته بازار دی او ډېر ارزانه او هغه مال مونږ واخیست هغه 12000 او پروسه کال دغه مال په 22000 مونږ ته چا نه راکوله او خلک یو خبره کوي دغه مالونه یو ګرمي ده د دې غوښه هم یو څه ناسه ګرموي هغه هم دا دي که هغه نور څه لري نه نه دغه غوښه خو دومره ګرم نه دی هغه نور چې دی ترکي چې دی هغه لږ ګرم دی او دا ښه دی بیخي ښه دی ډېره زیاته مننه خیر تاسو نه مننه قرباني دې الله آباد تعالی شي عزتمن شي تاسو نه السلام علیکم جوړې خرڅ لپاره راغلی مال بخیره زیاتره خلک ګوري خرڅ لپاره راغستي اغوستونکي کم دي سږکال میله کې چې خو ډېر کم دي او مالونه خلکو ډېر قیمته خریدونه کړي دي او ټول تاوانیان دي دا په څه علت باندې سږکال قیمتي زیاته وه یا واښه نه و څه شی و چې دا مالونه دومره نه قیمتي زیاته نه وه خو واښهګان نه وو خلکو خریدونه قیمته وکړه اوس خرڅېږي په خپل او عموما په دې میله کې ډېر واړه مالونه تر سترګو کېږي غټ مالونه ډېر نشته نه انشاءالله غټ هم ډېر دي خو واړه مالونه هم د غټو په ریټ وشوي او بازار د کوم یو ډېر ګرم دی خلک غټ مالونه ډېر خوښوي واړه خوښوي واړه کمه خوښوي واړه غټو خوښوي دا ولې اقتصادونه کمزوري شوي اقتصادونه کمزوري دا دوه ستا په څو بیه کړي دي دا خو ما دواړه بیه کړي څه ډېرې زره او سهار وروسته چې راغلی په څو وختې شوي هېڅ چا نه دي غوښتي 1000 چا دي نه نو دا بېرته وړې که په تاوان ده تاوان ده نو تاوان یې څنګه خرڅ کړي 3000 راته شوي دي 2000 خرڅ کړي دا زه چې څومره فکر کوم اختر ته یو څو ورځې شته 15 ورځې تقریبا اختر ته پاتې دي نو په همدې خاطر به تر اوسه پورې بازارونه ټیټ دي خدای مهربانه ده انشاءالله جوړ به شي بازارونه به جوړ شي خو خلک ولاړ دي نو مخکې مو دې میله کې خرید و فروش کړی دی مخکې خریدونه پکې ښه کېده خرید فروش پکې ښه کېده خو اوس دا بازارونه کمزوري ډېره مننه کراري د خیر دا کوم ځای دی راوستی فتیوات بخیانو اړوند ځای دی د سفرود نه دی هغه ځینې دې ځای پورې راوستی دی دا دومره کېده دا به دومره خرڅ شي بیا ولا نسبت بازار ته وګوري دا دومره زموږ ساتنه ته وګوري هیڅ شي نه ولا بازارونه څنګه دي ناس سور ته بازار به د کور مال دی که تجارت کوئ تاسو نه ولا د کور مال دی ولې بازارونه دومره ښکته شوي دي علت څه شی دی علت دا ده چې خلکو مال ټول راویستی د مخکې مالونه یې راویستی نو مال خو په دې خاطر راوباسي چې اختر مخه د قربانۍ اختر دی اختر مخه خو دا خو نشته خلکو دومره وسه نشته غریبان دي خلک غریبي څومره باندې دې بیه کړی دی دا مې 2000 بیه 2000 باندې مخکې هم دې میلې ته کله راغلی هو ډېر دا زموږ خپله دی او دې میلې ته د نورو ځایونو نه د کوم ځای نه ډېر ځایونه شیردات نه خیرونه ګاړو
بیا شاوخوا ټوله دا کېره کې سره دي د یو ولسوالۍ ټول سره دي. ډېره مننه دا به د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د کږې د څاروو میله کوم چې خلکو د اختر لپاره راوستي تر څو دغلته یې خرڅ کړي واخلي ځکه په شمار 5 یا 6 ورځې اختر ته پاتې غټ اختر دی د قربانۍ اختر دی او دې کې به ډېر څاروي خلک اخلي او الالۍ او زکاتۍ به قرباني کوي. په دغه بازار کې د ځینې خلکو خبرې تاسو واورېدلې مرکې مو د هغې واورېدل د هغې غږ مو واورېدلو چې څاروي په کومو ریټونو کې دي عموما واړه څاروي. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکو ورځو کې ستاسو لپاره یو بله خپرونه هم آماده کړو چې هغې کې د غټو څارویو په اړه باندې اوسېږي کوم چې غټ غویان وي یا میښې اوسېږي او عموما غټ څاروي او کوم چې د پاکستان پنجاب هند او یا د دې بعض ځایونو نه راوړل کېږي او دلته خرڅول کېږي هغې لپاره به هم موږ ځو یو بله خپرونه ستاسو لپاره آماده کوو په دې هیله چې دا خپرونه مو راسره خوښه شوې وي تر پایه مو راسره کتلې وي تر بیا ښې چارې ښه وخت